السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ملګرو مې درم چې خبري ملګرو پرون چې ما څنګه د احساس پروګرام په حساب باندې ویډیو اپلوډ کړ چې دا کم کسان چې د احساس پروګرام ته اهل کېدای شي او کوم ته نشي کېدای. نو اخرنی پوینټ پکې دا اوس پکې ډېر ملګرو ماته ټلیفونونه د سهار نه راشي داسې روان دي چې یاره زموږ خو پاسپورټ چې زموږ وشو یا زموږ ونه شو. نو ډېرو ملګرو ته پکې دا د خبره راغله چې یاره ته د ضلع انتظامیه سره رابطه وکړه. د هغه ملګرو دپاره دا لینک چې دی دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ. نو دا لینک په دې پیج په دې ویډیو باندې هم زه ورکوم. دا لینک چې په کمبر لینک دی دا هم تاسو کلیک کولی شئ. دا زما د یوټیوب لینک نه دی چې ډېر ملګري وایي چې اوس یوټیوب ته به لاړ شو. دا لینک چې کله تاسو کولی کړئ او که څوک یې نه پوهېږي زه په دې ویډیو په اخره کې ویډیو تما کړې ده چې په دې طریقه باندې تاسو خپل ځان ريجستر کړئ. کومو کسانو ته چې ویلي چې یاره تاسو د انتظامیه سره رابطه وکړئ. نو دا ویډیو خاص دغه ملګرو دپاره ده چې کوم ملګرو ته واپسۍ کې میسج راشي چې یاره تاسو دې ته اهل کېدای شئ خو د ضلع انتظامیه سره رابطه وکړئ. نو هغو ته هېڅ ضرورت نشته چې یاره د ضلع انتظامیه سره رابطه وکړي. دا لینک به کله تاسو کولاو کړئ نور ویډیو په دغه اخره پورې وګورئ چې په دې طریقه باندې به تاسو ځان ريجستر کړئ. نو ویډیو تر اخره پورې دا دغه ملګرو دپاره کومو ته چې دا میسج راغلی نو ټایم چونکې ناوخته دی خو ملګرو ډېر زیات ټلیفونونه کول نو دا ویډیو خاص د هغو دپاره ده. ملګرو ما ډیر زیات کوشش وکړ چې یاره لینک کولاو کړو په دې ټایم کې نیټ مکمل کار نه کوي. دا ویډیو هم ډېر زیاته لیټ اپلوډ شوه. نو دا لینک به تاسو کولاو کړئ په خپله باندې بیا تاسو په اسانه طریقه باندې پوه شئ. بیا هم چې څوک نه پوهېږي انشاءالله زه کوشش کوم چې ویډیو ته تیار کړم خو ویډیو ما تیاره نه کړی شوه ځکه چې نیټ په دې ټایم کې مکمل کار نه کوي. دا لینک چې دی ډېر زیات تیز نیټ غواړي. نو کوشش وکړو چې دا لینک کولاو کړئ او په دغه طریقه چې کومه طریقه ده په دې باندې تاسو خپل ريجستریشن بیا کولی شئ. کومو ملګرو ته چې راغلي تاسو ضلع انتظامیه سره رابطه وکړئ. ډېره زیاته مننه.